سوال کوم تا ته سوال کوم زما زوی ته څه لاره وایم پروردګاره ای الله زه هر جمعه ستا د دین ولي په دربار کې ځکه حاضري ورکوم چې زما زوی ته سمه لاره وایم ټوله اوس په کلي کې لکه د کوم ټوپونه وهي پروردګاره څلور کاله وشول چې په 12 کې لاندې پاتې شي ای الله دې ځل خو دې پاس کړي دې ځل خو دې پاس کړي زموږ د خوږو وروڼو دې په ورکوم ای پروردګاره معافي غواړم ملنګ بابا اصل کې زما خیال دی پیسې کور کې پاتې شوي دي پرېږده مشره بابا په پاک دربار کې ولاړه په کور کې زه هغه دپاره دواګانې کوم او هغه غلاګانې کوي شیریا 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 چېرته ده شیرې څه خبره ده څه چغې وهې ما چې د خپل زوی نوم شیر زمان خان ښودی دی نو ته ورته ولې شیرې شیرې اواز کوې زه مړه زه به اوس ستا زوی ته شیر زمان خان ویم زه به ورته شیر زمان خان ویم خدای دې وکړي چې یو ځل ستا زوی زما دې ګوتو کې راشي که نه نو بوسه سخي به ترې جوړ کړم ولې جي زما خوږ زوی څه کړي دي ستا هغه خوږ زوی زما مخ تور کړی دی د ملنګ بابا په مخ کې زه په شرمونو وشرمولم زما د جیب نه پوره 1000 روپۍ پټې کړي دي پوره څه ثبوت دی تا سره ثبوت لالاجي زه راغو ثبوت ستا خوږ رور چا د لاسه ستا زوی په کندو کپورو سر دی ولالا ولالا خپل مالغه سله خوري او که چېرې خامخا یې خوري نو خپل مازغه مه خوره دا واخله میټۍ وخوره خوله به دې م خوږه شي او مازغه به دې م ټکور شي څه خبره ده روره دا مټۍ په کومه خوشحالی ویشي ولې جینۍ درته میلاو شوې ده څه په دې ارمان باندې خو زه دا څېره 40 ګنټې په سر ګرځومه په دې امید باندې چې ګورې ما باندې څه داسې جینۍ پېښه شي چې ما ته وایي ته سره خفه کېږې که تا سره څوک واده نه کوي نو زه به در سره واده وکړمه ماما ماما ما ته ټول خلک ماما وایي که نه خدای دې بې خوباسه څه خبره لکه د شیطان د ډکۍ راکاږي سپا راته ووایه چې دا مټۍ څه دپاره ویشي هو زما ساده ګله لالا دا میټۍ زه نه ویشم دا میټۍ ستا د سترګو تور او ستا د زړه ټکور شیر زمان خان ویشي ما وی چې زما د جیبه 1000 روپۍ ولې پټې کړي دي اوس پوه شوم ماما خورې زما په پیسو باندې مټیانې خوري ولالا یوازې مونږ ماما خورۍ میټۍ نه ده خوړلې ستا زوی په ټول کلي باندې میټۍ وخوړله په ټول کلي مټۍ وخوړله اوس به زه ستا وخورم په دې لالا باندې څه شوي
داسې خوږ او یو دم کې نه شو مرچکې جوړ شو. شیریا مبارک شه خو زمان کاکا مبارک شه ستا زوی د خدای څخه خبره ده ورکړې ده په ټول کلي مټۍ وخوړه خلې ښه ټکي ښه رسوا کړی دی. مبارک شه ګل زمان کاکا ستا زوی څومره ښایسته مټۍ راوړې. خلې ښه د مټۍ مبارک شه کاکا مبارک شه. ولې شانوکیا زما زوی پټم مټۍ خوړلې ده سر. کاکا زه خو بیا م انسان یم ستا زوی خو د کلي په ټولو ځناورو باندې مټۍ وخوړله. ولې په 12 کې اول نمبر راغلی دی اول نمبر. زما زوی په 12 کې اول نمبر راغلی دی. زما زوی په 12 کې اول نمبر راغلی دی او زه ورپسې کوتک ګرځوم. د کوتک په ځای خو زما په لاس کې مټیای پکار و مټیای مټیای خو راله. راځئ بچو راځئ راځئ راځئ. Principal Chef! Principal Chef! Principal Chef! Principal Chef! السلام علیکم. واخلئ Principal Chef خوله خوږه کړئ. کاکا دا مټۍ د څه خبرې ویشي؟ واه Principal Chef دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ تاسو خو زما زوی له عزت ورکړی دی. زما زوی خو ستا په کالج کې اول نمبر راغلی دی که نه اول نمبر. وا کاکا څه مټیانې ویشي او خپل نقصان کوي. په نن وخت کې خو غل ډاکو بدمعاش پاس کېدی شي خو ستا زوی نه شي پاس کېدی. په ټول کالج کې هم یو هلک فیل دی هغه هم ستا زوی شیری دی او ته مټیانې ویشي. لږ شرم وکړه. زه د هغه پاس کېدو په خوشحالۍ کې مټۍ ویشم. د مټۍ په ځای زما په لاس کې خو کوتک پکار و کوتک. شیریا एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू. सुबह हो मामू سمچکا ریا صدر دوام سمچکا मामू चंदा ریا صدر دوام سمچکا. وای पकड़ो चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे. زمان خان څه خو ووایه که نه. داستی فریاد ہو یا لکام نے بولی تو نہ بولو 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 یا لکام نے بولی تو نہ بولو بولو. خبر مدتا یا نو جرانی تاگی واگی نو پخلی کی راتا چک وخی یا جرانی تاگی واگی نو پخلی کی راتا چک وخی نو راتا خوراک راتا تیری میں بچا بک وخی. اب میں بولے کہ نہ بولو میں بولے کہ نہ بولو یا نو آتا کی نہیں پسی ٹولو سنور پا خک ڈالو لو پکی نوی پټول کې خپل په کنټرول کې نو څه چې کله زور کما یو وته پیغور کما یو قدم نه کوسی نو راته خوراک راته تیرې بچا زو تو جب میں بولے کہ نہ بولو میں بولے کہ نہ بولو چلو ویندا یہ ودری کی پخپل په پیدانو دا ظالم کو چالو نو شروع به د درو کی قصې راوچتي کی پیسې ای وی आवाज په میدان د بل زما کور دا راوستیم د لاهور دا
او زه پکې راپرېوځم ټانګه چې کله جپ وکړي او نه راته خوراک راته تېروي مې بچا پټ وکړي یاره ته مې بولې که نه بولې مې بولې که نه بولې چلو ویم درته ماما دا مې داجي یو که د داجي په شان څوک دی؟ نه نه دا دې داجي زمان خان زنده باد. داجي دا بابا ماما خدای دې خیر کوي د دې داجي دا تګ مې په دې عمر کې څه تېز نه شو ډېر تېز شو د دې نه مخکې چې دی نور راتېز شي ماما هره وزه چې وځو خلاصه دی څه چلو شو زویه څه چلو ته وګوره که مورې هغه داجي څه چل شوی دی اوس یې بیا ولې وهي ښځې ستا زوی په 12 کې اول نمبر راغلی دی ما وایي چې لږ مېلمستیا یې وکړمه ولاله د خپلو بچو څوک داسې مېلمستیا کوي لکه څنګه چې ته کې په منډو منډو مزاره کړه شوه ټولو نه اول لاړ شه مولا راوړه چې مونږ له راجبیا راوچتې کړي چې زمونږ ژبې کولاو شي نو بیا راله مېلمستیاګانې کوه مېلمستیا زه ستاسو مېلمستیا وکړم زړه خو مې غواړي چې ستاسو د دواړو سرمن وباسم او د بوسونه یې ډکه کړم اخر زما زوی او زما ورور داسې څه کړي دي چې ته پې دومره غوسه ستا د ورور د لاسه زما زوی خراب شو او دا زه د چا د لاسه خراب شو خلیجه بس نن نه پس ستا باندې سبق بند او ستا خوشې ګرځېدل بند نن نه پس به تاسو پټول ته وځئ لالا موږ خو پټول ته روزانه سهار وختي په خلک یو هغه شانتې نه اوس به د خیر سره کار له وځئ کار له ځئ وښئ ځئ راځه ماما چې روکېږو یاره مامې خوریا دا خو ډېر بد شو یاره څه ووایم خوریا بس خدای چې چا څه پېښه کړي نو ځان دې ورته میښه کړي خدای کړی ناکام دی چې کږه شي نو په اوږه شي اوس به کوو دا ګوډ چاریانې نو څه دې وې مامې ګوډ چاري زه ګوډ چاري نه کومه زما نوم خان شیر زمان خان دی او شیر زمان خان ګوډ چاریانې نه کوي خوریا که په نوم باندې انسان خان کېدی که نه نو زمونږ د کلي شاخیل به د ټولو نه لوی خان یاره مامې دا خو ټکه سره بس د اوښ پلو لګولو ته به وګورې مامې یو ورځ به دا شیر زمان خان په رښتیا وخاني بند کړه ټکټر وای ما سره به موټري بنګلې به او ته به زما بنګلې ته راځي او لاندې نه به داسې ګورې چې او ګاډی خو ولاړ دی لکه به کور کي ښه ته به وګورې دا هر څه به یو ورځ ما سره وي په دې موټرسایکل چې را روان دی دا هغه زمونږ د کلي ګوجر نه دی دې څنګه داسې په خرشه پرشه کې دی چې لږ تپوس دې وکړو ګوجریا ودرېږه راشه مامې ودرېږه تشویق سنټ هم لګولي دی ما ته وګوره ولکه لیکن هغه ګوجر نه هغه د کلي د میخوا غوجلې به چې د ډیرانونو ته غورځولې هغه نه او خرو ما یو کته بدله ده ولې لاټري در وته او که خزانه دې مونږ چې داسې په ټره پره کې او په نشه کې رواني والله داسې سپیډ کې رواني والله که دوه نیازي بسونه دې هم را لاندې کړي وایي یارانو ستاسو نه سفر ده په کلي کې د غریبۍ نه تنګ شوم ښار ته راړم هلته په لکونو کې لوبې کوم تاسو په کلي کې لوغړېږئ او زه درنه لاړم انشاءالله په امان
یاره مامې دې ګوجر خو مونږ هسې بې عزته غونډه کې نه کړو نه نو ګینې دی ما رسې ډېر ښه ځوان دی مامې چې دې ښار ته تللی شي او لږ پتې کېدی شي نو ما دې خدای وایي مامې که زه ښار ته لاړم نو زه خو به د لږ کروړپتي شم او که کروړپتي نه شومه نو دا ځان به درته شل ډزه وله خوریا ستا په نیت نه نیت زه هم داسې چل به وکړو چې اول د مور نه خو دې تپوس وکړو ټیک شوه ماما راځه چې اول د بیبي نه تپوس وکړو بیبي تا نه زار تا نه قربان دا راته ووایه چې ته ښار ته لاړ شې نو ته به هلته کې څه هلته خو چپړاسي نوکرۍ دپاره هم 14 پاس پکار وي او ته خو 12 فیل یې و زما خوږې ترخې خوراکۍ د خپل خورۍ د ډیګرۍ بندوبست ما کړی دی هغه څنګه وروره هغه داسې خوري چې په دره کې زما یو یار دی هغه یار باندې به زه داسې ټیګریانې او داسې ساتو ټیکټونه جوړ کړم چې حکومت خو پرېږده والله په بالله که ملیشه مو پېژني دا ماما راته ماله ډیګري ساتي او که تمانچه خبردار زما په کور کې هېڅ غلط کارونه کوي ما د ډېر عزت ژوند تېر کړی دی نشه اول 12 پاس کا بیا ښار ته ځه یو دې کتل زه به د دنیا لومړنی زوی یم چې د خپل پلار د لاسه به وروسته پاتې شم که ده دا خبرې ما ته رکۍ ته نه پرېږدي ته چې هر څه وایې که نه زه جني ډیګریانې او جني سرټیفیکېټونه نه منم او بچي ته هېڅ فکر مه کوه ستا پلار به زه پوه کړم وروره ته لاړ شه او زما د زوی دپاره د ډیګریانو بندوبست وکړه والله مامې دومره کنجوس یې که نه خو جوس ته په څو روپو ګیلاس خو په 5 روپۍ به و دا چای پسې په 3 روپۍ 2 روپو فرق و هغه جوس یې راباندې ونه څښل چای په چایو نه په کلو کې تنګ شو او رښتیا ما ته وګوره پتیار خو دې ورکړو مامې خو د اوسېدو غم در سره شته و که نه چې ښار ته خدای ورسولو که نه زه یې هم راله خدای راکړي ته فکر څه نه شته یا لکه شابه راځه چای به ولېږه یار سترګې مو غوړېږي په سر مو ډډ دی چېرته راځه څوک ور مېلو شي داسې که نه چې هغې سره به دغو داسې هلکه خوریا په دې بلا دا کومه بلا ناسته ده مامې کېدای شي دې سره د کرۍ کوري راځه یو تپوس دې کوو راځه څه خبره ده ځوانانو اجي زمونږ د کرۍ کور پکار دی جي کرۍ کور خو شته خو زما یو څو شرطونه دي څه شرط دی ستاسو بل بچ شته بس دې اوسه پورې خو لونډران یو
که مخکې رامانې الله تعالی مهربانه شو نو بکواس بند کا ټیک ده زه به د کرې کور درکم د شکل نه شریفانان ښکاري ځکه دله په کرې کور درکوم مبارکه شه مامې ما ویم که اجازه دي یو خبره وکړم څه ما وی خالي د کرای کور به راکوې او که څه چونګه به مو سره راکوې نو ته دوکان ته تا نه پسې راغلې غلی شه زه راځئ راځئ راځه مامې دا راله ستاسو کور خو خیال به کوئ چې مونږ او ماما خو 24 ګنټې اودس کې ګرځي تاسو چې هر څنګه اوسېږئ خو ماله به کرئ ټیم په ټیم راکوئ پوه شوې جی جی پوه شوم یا کور مې ډېر زیات خوښ نه شو یاره یاره مامې تا به هندوستان ته بوځم هلته به تاج محل واخلم ته داسې په کلي کې د سنګي مرمرو په کور کې اوسېدې کور مې بس ټیک دی که نه نور کور څنګه خو همداسې یي که نه راځه پاکو به یې پخپله ما اسلامیات کے 98 इंग्लिश के 130 उर्दू के 150 یاره جی خو مې د امتحانونو په ورځو کې طبیعت لږ ټیک نه و نو ځکه مې داسې کمې نمبرې واخیستې دا ناستا طبیعت ټیک نو چې طبیعت دې ټیک وی نو دا به تاسو کوئ یاره جی به د مور او پلار ایک یو زوی یم او د هغې د ارمانو چې زموږ زوی دی ښه ډېر تعلیم وکړي ښه ډېر سبق دې ووایي او چېرته په یو غټ دفتر کې نوکر شي بس ټیک ده روز ورځه او سبا بیا نوکرۍ له راځه رښتیا مهرباني جی مهرباني زه ورځمه چې په ماما مې زیری وکړم ښه جي السلام علیکم یو خبره مې داسې په دې زړه کې راغلې ده خو لا په خوله باندې نه ده راغلې وایه ما وی که خفه کېږې نه نو زه په تا باندې داسې یو پوټې پوټې ګرم شوی غوندې یم څه بکواس کې بکواس نه کومه ما چې له کله نه ته لیدلې نو دا زړه مې په دې سینه کې خسموی او نثارېږي نه دومره ټوپونه وي چې زه شپه او ورځ په دې لاس کې لکه د مړز لوبوم او رالوبوم خبردار که نن نه پس دې ما سره د مینې خبرې وکړې پوه شوې که نه خدایا دې ښاریانو خوا کلي سره زري ریړه پکې میلاوه شي ټانګه پکې میلاوه شي دلته بسونو ته ولاړ داسې یو موټر راکړه وایي څه چل به وشي دومره سینې ته ګوره د دې ښځو سره کار کولو ته ګوره ګجریا ودرېږه ما ته وګوره تا خو ما ته په کلي کې ډېر نیغ کېدې چې زه داسې ځوان او داسې ځوان او دلته یو ښځې سره نوکري کوې شکیب شاه زما ښځه ده دا زما ښځه ده او زه د دې خاوند یم دا یو دا دې خاوند دی او که ته یې خاوند دی زه یې خاوند یم دا زما ښځه ده
मैंने कुछ पता तो कुछ नहीं मां तो बटूनी वे टूनी वटूनी वटूनी बकौली के बाद सुठी गोंडा वाले जालिमा और दिन तलाड़ उस पर मोटरों के गर्जे या खुदा दासे करोड़पति प्लार लूर पर मंगा मानी मैंने की चला कि मंगा पर मोटरों की गर्जे एक्सीडेंटल दादा यो करोड़पति प्लार न्याजबीना लुरदा द दौलत पर नशा की और नजर न लगी दादा खान दे और गट खान दे इमरान खान लुरदा द दौलत पर नशा की तासु बाने दोनों स्तर की फुटी जे गरीब सड़े ताड़ो कारी ना माफी को काका माओ न लीदी چې څومره تاوانې مونږ به درکو بیا ټیک ده توبه دې 10,000 روپے څه 10,000 روپے 200 روپو دې نقصان وشو اته ما نه 10,000 غواړي عمران خان ډېر دا څه چل ګوره کنه د دې کاکا 200 روپو نقصان شو او دې ما نه 10,000 روپے غواړي 1000 روپے دا څه خبره کاکا 1000 روپے دا خو بس د 10 روپو ستا کېلی دی او د 50 روپو دی امونه دي ايو دو مانی دی پکې بس دا دی 10 روپو کا نو 10 روپے څه خبره تاسو کې چې زموږ مسکرات دانګي څه کې ما کاکا ته مان پیژنې دا اوس وګوره دا کاکا مان پیژنې ته خو ما پیژنې بخښنه غواړم چې کاکا ته مان پیژنې زم ستا په شان یو انسان یم شکر دې زما ضمیر را ژوندی دی ته غریب سړی که نه نو پکار خدا دی چې ستا ضمیر هم ژوندی وی ستا ضمیر هم ژوندی وی کاکا ستا ضمیر هم ژوندی بچې تا زما اوده ضمیر راوي 1000 روپۍ دا څه خبرې کاکا 1000 روپۍ دا خو بس د 10 روپو ستا کېلي دي او د 50 روپو دي امونه دي او یو 2 مڼې دي پکې بس دا دی 10 روپو که نو 10 روپۍ څه خبرې تاسو کې چې زموږ مسکرات دانګي څه څوک یم کاکا ته ما نه پیژنې دا اوس وګوره دا کاکا ما نه پیژنې ته خو ما پیژنې بخښنه غواړم چې کاکا ته ما نه پیژنې زم ستا په شان یو انسان یم شکر دی زما ضمیر را ژوندی دی ته غریب سړی که نه نو پکار خدا دی چې ستا ضمیر هم ژوندی وی ستا ضمیر هم ژوندی وی کاکا ستا ضمیر هم ژوندی بچې تا زما اوده ضمیر راوي هم کته چې د ضمیر ګل کاکا اوده ضمیر راویښ شو مهرباني کاکا مهرباني دا واله 200 روپۍ ځان لوپې دا ریډه بیا ډکه بس دا خو پرېږده دې خو مې درک جی تاسو بس تاسو راته څه مه وایئ بس ما یوازې پرېږدئ تاسو لاړ شئ لاړ شئ لاړ شئ پلیز لاړ شئ जी खोर मालूम का शाबा कदर इश्का काका ما تطبيق ده موبايل فريق كده ده गाड़ी पैसा शाबा
چې د پسر ګولې دی چې په رکټ پخېږي زه رکشه مړه ځه واه نن خو ته مال دې کې راکې کنه او مړه راته وې یو ورځ کوم دی بنگلې ته زه راځم ته به راته دا ګیټ کولاوې او سلامونه هم راته کې زه رکشه ځه یاره رکشه ځه رکشه ځه وایي verificada Colari Urba هذاك القرانيا اوس بدراله بريد سيزلي هو سيب نپويګم کله تولشي او کله سيخي یا لکه دا ټولې خبره چې دی وکړه نو زرګره تخکاره شوې او دا سیر خبره چې دی وکړه نو د منډۍ اړتیا تخکاره شوې یا لکه دا راته ووایه چې ته زما منیجر یې او که ته د خزانې مې د ګنو ټکټر یې چې بې ځایه دې ټرټر جوړ کړي السلام علیکم ډیډي مشي بچي ګوره مشي ښه زه تاسو ته ګورم که نه نو من غټېږم ښه دومره مه غټېږه چې بیا په ګرځېدو کې راته تکلیف او که نه ډیډي دومره پیر انسان څه په ګاډي کې کښېني نو بیا د ګاډي ټایر پنچر شي ګوره بچې چې کله لوڼه پېغلې شي د خیره که نه نو د پلانانو دې درنې شي او زه به وګورې د هغه ورځې په انتظار یم چې کله به هغه ورځ وي چې زه به تاسو دواړه په څه ډوډۍ کې کښېنم دا یوه خو پېژنم چې ستا لور ده که هغه ډول سینګار کړي نو خیر دی خو دا د مالي لور په کوم کاته کې ډول سینګار کوي دا راته ووایه چې په دنیا کې بېوقوف دي او کوفیاران بېوقوفه هوښیار او که نه ونه خوله دې ماته شه دا د مالي لور چې کومه ده که نه نو دا ماته زما د شګفتې لور په شان ته ښکاري ښه دغه لږ مې کښېنوه که نه اوس یې خوند وکړو شیخ خو لږ راکړه دغه د لاسونو کې د دم نشته مړ راکړه دې خوا خدای خو دې دلته ما یو نمبر ولګوي یاره دا نمبر راته ځنګړو بابا راکړی دی په دې مې ډېر شک دی دویمه چې دا الټه پلټم کم او یو د دې بنګړو لګوم یو پیکټ ولګوم او یو اکړه ولګوم بلکل داجی دا د څه کې هر وخت لاټرۍ ټکټونه دي او دی د غریب په تندي کې د امیرې میراث نه جوړېږي ولورې دا خدای قانون نه دی چې غریب به همیشه غریب وي بس چې کله الله مهربانه شي که نه په هغه د لوټونو انبار جوړ شي او دا لاټري دا خو یو بانه ده داجی موږ ته په خپل قسمت صبر پکار دی خدای چې موږ له سره راکړي په دې شکر وباسه و زما ساده لورې ته خو شکر ځکه وباسې چې کله ته پیدا شوې نو سید صاحب تا ته خپله لور وویل تا غریبي چېرته لیدلې ده غریبي خو ما لیدلې ده او بیا زه چې د لاټرۍ د ټکټونه اخلم نو صرف ستا د ژوند دپاره ستا مستقبل دپاره خو لورې زما زړه ګوی ورکوي چې یو ورځ به زما لاټرۍ ضرور لګي بیا به زمونږه خپله بنګله خپل موټر به خپل نوکران او چاکران به او د لوټونو یو انبار به ماما 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 درته څه ووایم چې زوړ شو نه نه هغه وشو څه چې ما غوښتل څنګه چې نه کوم مامې نن مې ملاقات وشو د یو داسې جنۍ سره کومه چې دې ښار د کروڑپتی سیټ د عمران لور ده د هغه لور سره مې ملاقات وشو اوس یو بسې دا خو ته ډېره غټه سامې راګېره کړه او هغه مې د مینې په جال کې مې راګېره کړه او که نه نن ورسره مېلاو شوی وم اول می شک وو چې زما بنشي
तेरे तेरे बवी रणा बनशी मावर्तवे तासर मिना कम हुसवा मावे पखंदा बनशी लाड़ा लाड़ा लाड़ पशा लाड़ पखंदा श्वला लाड़ पशा लाड़ पखंदा श्वला शुक्र दे शुक्र दे शुक्र दे समाश्वला शुक्र दे समाश्वला लाड़ा लाड़ा पस्तर गुके हालुएलो माते पस्तर गुके हालुएलो माते पस्तर गुके हालुएलो माते पस्तर गुके हालुएलो उसमें यकीन रावे चिपकुलाश्वला उसमें यकीन रावे चिपकुलाश्वला शुक्र दे शुक्र दे समाश्वला शुक्र दे समाश्वला लाड़ा लाड़ा पत्यरो केरा घेर शवेओ श्रमे पत्यरो केरा घेर शवेओ श्रमे पत्यरो केरा घेर शवेओ श्रमे पत्यरो केरा घेर शवेओ स्तामिना चिरागला नोरणाश्वला स्तामिना चिरागला नोरणाश्वला शुक्र दे समाश्वला शुक्र दे समाश्वला लाड़ा लाड़ा शुक्र दे समाश्वला लाड़ा लाड़ा लाड़ पशा लाड़ पखंदाश्वला लाड़ पशा लाड़ पखंदाश्वला शुक्र दे शुक्र दे समाश्वला
شولا شکر دې زما شولا کې ته خو ځان نه لږ جوړ کو مخکې د قسمت خپل دی نیکي څه نیکي ما وی بس چې کله مې ته په خیالونو کې لیدلې نو بس په هوا ګرځم ویم چې نن د زړه دا ټولې سپارې درته وسپړم او دا زړه زه تا ته په دې ټولۍ کې کېږدم خدای خبر چې ولې چې زه تا ته وګورم ستا دې ټول سینګار ته وګورم په خدای یقین وکړه چې څه مې یاد کړي هر څه رانه شي ګوره زه تا ډېره ښه پېژنم زه خو دې خو جینۍ یم که ما درته په خپلو غټو غټو سترګو وکته که نه نو دلته به بېهوشه شي او راپرېوبځې تا ته په کومو ټالونو زانګي ماما یاد راته ماما وایي وایم په جرمنۍ تماچه به دې ویشتی وم د بجلۍ بربل تارونو سره به دې تړلی وم د مګرمش په دې خوله کې به دې ورمنډلی وم خو ما ته ماما مه وایه د ماما لورې اخر سوچ وکړه زه په تا باندې مین یم زما په مینه باندې رحم وکړه او زما د مینې جواب په مینه باندې راکړه ما خپل کور په کاري درکړی دی زړه نشم درکولی دا ته زما په مینه باندې ولې باور نه کوې ولې نه کوې ولې نه کوې वली बावर न कवे वली बावर पमा नजर न कवे पमा नजर वली बावर न कवे वली बावर पमा नजर न कवे पमा नजर खैर सादा बाद इंसानियम उस्ताद मिने कदरदानियम उस्ताद मिने कदरदानियम उस्ताद मिने कदरदानियम उस्ताद मिने कदरदानियम पति सादस्ती न के रद बाचाल रमा साद गुरुर न कुर्बान परवाद चाल रमा पति सादस्ती न के रद बाचाल रमा साद गुरुर न कुर्बान परवाद चाल रमा दय तावला श्री ग्रेवान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम
पता बेलले ता सर मीना कौम पडेरो न पोहेगम खबरास बिना कौम में पता बेलले ता सर मीना कौम पडेरो न पोहेगम खबरास बिना कौम न पदुनियायम न पदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम वल्ले पावर न कवे वल्ले पावर पमा नजर न कवे पमा नजर खैर सादा बाद इंसानियम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम उस्ताद मिने कदरदान्यम شويما او په دنیا باندې من شويما تاسو ما ډېر نیمورېدلي دي لکه زما له ورکوټې غوندې کار مې وکړو نو والله په بالله چې په بیه به مې واخلي پیسې به بس چوپ پوه شوم عاشقې اوس هم هغه رسېدلی پیر یم چې زما په یو اشاره معشوقه د عاشقېږې ته رارسي بس همدقه یوه اشاره ستاسو په کار ده چې تاسو خپل روحاني سیګنل ورکئ او لکه د ام غوندې زما معشوقه ما ته په جوله کې راوګرځېږي نو زه به ټول عمر ستاسو شکرګزار یم پیر صاحب بیا چې دا خبره ده د دې خپل پیر زور مه ګوره دا مټۍ واخله او په خپله معشوقې وخوره که تا پسې خپله معشوقه لکه د سپي ونه ګرځېدله نو زه به دا خپله پرې پرېږدم الله 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 پیر اشرف مراد زنده باد 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 میچۍ مې دله راوړې ده یوازې مې نه تېرېده نو ما وې چې په تا باندې مې خرومه چې دا ترخه خوله دې خوږه شي او ما سره خوږې خوږې خبرې وکړي او ماماګیا ما تا ته څو ځل ویلي دي چې زما نه واوړه 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 نو څنګه پرېږدمه ستا لار زما خو بله لار نشته ظالم تړاکې تړاکې یم درپسې ستا په دې زلفو باندې قسم وي چې دا میټۍ به ته یو ځل ضرور خورې دا میټۍ به ته خورې دا میټۍ به خورې دا به خورې ستا د لاس میټۍ زه خورم وپیر اشرف مراد
چرته روان دنیا کور ته که تا نه بچ پاتې شوم نو ته فکر مه کوه ځوانه زه هغه کامل پیر یم چې ما ډېر تختونه تخته کړي دي دا مټې واخله ځوانه او په هغه اجړه باندې وخوره هغه به ټول عمر تا نه نفرت کوي تا یاد کم نو زه رالم ما ومنله چې ستا مینه په ټولو مینو باندې خاویره ده نو د دې په خوشحالۍ کې واخله چې میټۍ در باندې مالا دې راوړه میټۍ تېر ځل مې مټۍ نه وه خوړلې او اوس به مټۍ نه خورم راکړه مالا ودرېږه اوس درته چل ښیم ودرېږه ستا څه چل دی مامې خوریا هېر شو ده نه دا زه دغه جینۍ د پوره د هفتې پروګرام لیکلو دپاره نوم لېږلی څه چل دی وکړو ما دغه جینۍ د پوره هفتې ټایم ټیبل په کاغذ لیکلی مامې رښتیا مامې نن څه ورځ ده نن د جمعې د جمعې ته وګوره چې دې کې د جمعې په ورځ هغه چېرته یو چا له ځي او چېرته ځي ته وګوره لږ ته وګوره دا د جمعې د جمعې په ورځ هغه غیب بابا له ځي غیب بابا له غیب بابا له مامې خدای د دې بتک بیخو باسي دم دلته ګنډېری لګولي یاره والله مامې خو به صرف مامې نو د ځان نه دې پرچه جوړه کړې وه چې په پلانکۍ ورځ پلانکېږي ته ځي او په پلانکۍ ورځ پلانکېږي ته ځي او د جمعې په ورځ زیارت له راځي نو نن خو د جمعه ته ران لاړو خوریا ستا ماما چې په ژوند کې هم دروغ نه دي ویلي اورې که نه ستا ماما چې کله هم ګزار کړی دی که نه د شیرخان د برجې ګزار کړی دی زما خیال په لاره به یې بس درنګ لکه ساتې را روان به یې او فکر مه کوه حالې
یا چکیگا یا الله د دې خپل نیک بنده په خاطر ته ما له دومره همت او دومره طاقت راکړې چې صرف دې غریبانو خلکو داسې مدد وکړم ته وګوره کنه شمه کې تروړه پنځه بچي او د پنځو وړو د تعلیم خرچ په ما دی ما له دې بوج چتولو همت راکړې ما له طاقت راکړې او هغه دوه ماشومان د غلام احمد زامن هغې دواړه مستریانو سره ناست دي ما له دومره طاقت راکړې چې زه په هغې سبقونه ووایم تاسو خلکو دپاره دومره دواګانې او ځان دپاره قسم دا ولې یاره جي بس د وړو خواهینو مې راخوله د ساتت ته چې همیشه د نورو خلکو دپاره څه نه څه غواړم د خدای نه د ځان دپاره څه غواړم او د خوله مې نه جوړېږي خو خیر چې تاسو اوس دوا کوئ نو زما دپاره هم څه غواړي بخښنه غواړم زه اوس زمانه خوري نه دي دا ډېر رحم دي لري ډېر رحم دي لري دومره رحم دي لري چې هغه ورځ یو غویي اکسیډنټ وکړو نو ډاکټرانو وویل چې دې غویي ته 2 ډرمه وینه پکار ده تاسو ته پته ده چې هغه 2 ډرمه وینه هغه غویي له بیا چا ورکړه چا ورکړه زما دې خورۍ ورکړه زما دې خورۍ ورکړه هغه وینه څه ستا خورۍ ځناور له وینه ورکړې وه ځکه چې زما خورۍ او هغه غویی دواړه په یو ورځ پیدا شوي وو او د دواړو د وینې ګروپ هم یو WZ X positive WZ X positive ګوره کنه سلمي دا څنګه کا انسان دی د خلکو دپاره دې دومره څه وکړي او ځان دپاره قسم نه مامې د خیره غشی مې دله د نښې په منځو ویشتو او کنه د بابا سر ته دوا کوله بابا سر ته مامې زه ورځم او آی لف یو ورته وایم ښه وایي ورته وایم چې د کوټې سر ته خېږي نو اول به په ډومبۍ پوړی خپېږدي په اخري پوړی خو به خپلېږدي صبر وکړه یاره پرېږده مامې هلته په زیارت کې مې سم دم درته ویلې چې ورته وایم آی لف یو ورته وایم آی لف یو خو تا ویلې نه یا دا د یو زمانه نه ده دا بله زمانه ده ساینسي زمانه ده دې کې به سړی ته متاثر کړې که نه هغوی ته به خپل طاقت ښیې د هغې په مخ کې به یو 2 کسلاسې راپرځې د پاسه به پې کښېنې او ښه یو څو سکونه به ترې ګرم ګرم وباسې یا به جینۍ تا ته وایي چې ته هیرو یې یا به چې مامې ته هم اوس ښه په چاود راپوه
داسې به لا څوک دوه ځانان دي چې ما نه به وخر خوري زه به پرې د پاسه کښېنم ګوښ مال کوم به او ماله به څوک نه راکوي دا تا دا فلمونه نه دي کتلي په دې فلمونو کې ټول د افغانو دقسې په کرایه ملاوېږي ځان خبر که ساده سړیه نه نو مامې موږ به دې ښار کې د کرۍ بدماشان د کوم ځای راوړو یا د کرایه د بدماشانو نه ډکه ده ته راځه چې تکل وکړو دلته هر یو شی ملاوېږي خبره ورته کې ښه ما ته وګوره مطلب که شکش کاپي کول خیر دی بیا به زه دغه شم خبره خو ورسره ته شروع کړه مامې اوس خدای رسول ته وګوره یاره خبرو ته تیز تیز مامان ته مې خدای تا د ماما مډر ماما خبره به ورسره ته کې ښه ته راځه کنه ته راځه دا بدماشان دي او که د اکبر باچا لټان دي دا خو په خپله غځېدلي دي دا سربټیان دي دینک کې دي بس دي خو ما هیرو نه دي خو ما زیرو کې خو خیر ته خبره په ورسره وکړه شیخ کاکا شیخ کاکا ولې څنګه راغلی دنیا کې چرس خوشی دی او په معشوقه په چرسو څه کوې مړه معشوقه خو معشوقه وي او معشوقه چې چا سره نه وي که نه نو هغسې کدو وي کدو یې نه کدو تا ته څه پته ده معشوقې خو د سړي غم زیاتوي غم او چرس خو د سړي غم ورکوي غم یاره مامې بس دوا کوه چې دا مشن مې کامیاب شي بس بیا مالامال یو یا مشوره له ماله او دام دا بس خدای دې اوس کامیاب مامې ته وماغه جینۍ ده که نه مامې جینۍ خو راله خو اوس هغه چمچې به کله راځي وشي که نه خو یې لږ د چړې لاندې ساه واله هغه هلکان هم زما په خیال راغلي راکیانې ورسره نه دا هغه هلکان خو ماته نه ښکاري چا ته چې موږ پیسې ورکړې یا بره پچه ماړه هوښیار سړی دی یې باسې هغه خبره ده چې ډیګري ډیګري د نما جوړه کړې ده مطلب دا دی چې هر خلک داسې موضوع ته پخپله نه راځي خپلې چمچې رالیږي او سمسی راځي سمسی
بدتمیزي ده مونږه او بدتمیزي مونږ خو تا سره ډېر په مینه باندې خبرې کوو د ګلو لختې سره مونږ ته یو نظر په مینه سره وګوره دا زړه خوشحاله شي بیا ځه که نه ډېر بې غیرته یې ستاسو کور کې مور خور نشته دی چې پردۍ جنکۍ چیړئ خویندې خو لرو خو معشوقې نه لرو مامې ما ته وګوره دا راته هماغه کسان نه ښکاري هسې نه په پردو خلکو باندې ورشم او د شیرې د خوراک مې پکې نو سترګې دې سرې دي زما نه ټیکرې شاباس مرهشه ورته ورځه پې نه که نه مامې ته ما ته وګوره که نه ما دې خدای دا خلک نور څوک دي ګوره والله مامې ته زما خبره واوره زما چې زما نه سره دوایي نو خپې به یې پاوایي ولې دا تاسو ته پردی عزت نه ښکاري ګزارو نه کیاو زه هماغه یم تارې مې چې په چت باندې پیسې درکړې وي ښه نه څنګه راغلي تاسو پردو تورسرو پورې او بیا زما په علاقه کې تم ګزارو نه کیاو زه پر په چت نه درغلی ستا بوس ته مې چې پیسې ورکړې وي هماغه یم سترګې ته پکې پکې سلکې यार माँ तो बुरी है माँ तो जमा खबर हो रही है زما خیال دی چې مونږ لږ لیټ او زمونږ د راتلو نه مخکې چا خپل کار وکاږو او شاکا زمونږ د ورتلو څه پیدا نشته ښه به دا وي چې د دې ځای نه خپې وکړو دا بې بچیه تخته वही करा मांगे خدای خو خیر کو مامې ستا د لاسه خو تباه ومه په چا به سترګې یا سري یا بني او ته به وایې چې ورځپې وای 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 په دو خلکو دې ورخوشی کړم زه دې پې خوش کړم وایي ډاکټر چېرته دی دا څوک دی مامې دا ډاکټر دی که نه چې دی د ځناور هسپتال ته دې راوستی ولې دا ډاکټر راته څه ګډوډ ښکاري ډاکټر صاحب دا زما پټی به کله پوره وي تر څو چې تا هسپتال بیا غونډې خلاص کړي زه ستا پټی نشم کولی وخلی پیسې راوړه بیا به د پټی کوله وکړه پیسې مامې خیره سره تم په کار ولګېدې څنګه د پیسې به ورکوم بیا هسپتال نه به ځو که نه دې واډونو ته به دویانې وړې راوړې وای زه خو اوس ته ناجوړه شوم تا سره مامې دا وګوره څوک راغلي دا هماغه جینکې دي که نه زما وجه نه تاسو دومره زخمي شئ دې وجه نه زه تاسو نه معافي په دې څه کوو د دې په ځای به مو سنګر پرې راکړی وي نو زمونږ به پسې کار شي راووایه جی هسې جي د ماما ګلونه ډېر خوښي ماما هوارې ګلونه خو مې ډېر خوښ دي اصل کې زما ملګري تاسو ته څه ویل غواړي جي څه ویل غواړي ستاسو دا ملګري جی هغه ما تاسو سره ته زر زر ماته ووایه که نه ستا ملګري ما ته څه ویل غوښتل دراصل هغې چې ته کله راسې نو لیدلې
نو ستا په مینه کې لیونۍ شوې ده. مامې مامې ما سره مینه کوي مامې ما سره مینه کوي مامې. जादू दे कमंतर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने वही दहु संपल वशी दे जादू दे कमंतर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने शराब ना दे दशुंड पैमानों की दस्तर को शराब ना दे दशुंड पैमानों की हर लोड़ तबे खुदीदा रंगीन हर यो मंजर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने दहु संपल वशी दे जादू दे कमंतर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे रास्ता में ना खोगदा तो खूब जमा नजर दे सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने सड़के दे जमा योड़ो ले बने शुने बने ما پوه کړی چې دلته باندې راځي او ته په خپل عزت نه ته بیا راغلی نه ګوره رکې ما ته ګوره ته ما ټکي مه راکوه یار ته هغه ورځ ګوره ما دې ټکي راکولې ما تاسو ویلي ما خو تاسو نه ویلي که نه ګوره زه هغه ورځ زه نور نه پوهېږم ما ته خوبونه نه خبر یار نویدا جی 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 دا زموږ میلمه دی دا دنده راپرېږده ښه جي ښه السلام علیکم جی تاسو خفه خو نه شئ زموږ دا نوکران لږ بدتمیز شانته دي
تاسو خبرو کو نشوي نجنا زه دي غریبانو په خبرو نه خپه کېږم دا غریبانان اصل کې د غربت نه تنګي کنه نو دي هر چا ته خوله ورچي خیر دی راځئ چې زه تاسو خپل ډیډي سره ملاو کړم راځئ هغه زما ډیډي دی زار بابا اوس پې واوړېدې دا خو په خپله مالي دی ته نه به ته څه یوسې مړه ولې هغه تا فلمونو کې نه دي کتلي چې غټ خلک همیشه په خپله دا ګیا میا ریبي او دې بوټو له اوبو ورکوي دی هماغسې سیټ دی ښه څه سوچ کې نه جي هېڅ هم نه هېڅ نه هېڅ نه راځئ ډیډي له ځو او راځئ ډیډي دا زما ډیډي دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیډي او دا بس مې پیژندو دا ماغه دی که نه هر وخت چې ته ما سره ذکر کوې په خیر بچې په خیر دې غټو خلکو سره چې غاړه میلاو کړي څومره خوند کوي یاره د نوټونو خوشبویانې ترې راځي راځه بچې چې تل نه ځي راځئ راځه بچې راځه بچې نوکران ټول په چوټۍ تللي دي یعنې ته ما خپل ځای ته بوتلی خپل ځای ته واه د دا ځای دومره ښکلی جوړ کړی نو چې هغه ځای به لا د څنګه جوړ کړی بچې څه سوچ د پیسو نه هسې بس هسې سوچونه مې کوم بچې څه سوچ د پیسو نه هسې بس هسې سوچونه مې کوم بچې زما لور ما ته ستا ټولې خبرې کړي دي زم دا غواړم چې زما زوم دې ستا په شان شریف او یو ساده انساني خو د پښتو وطن دی د رشتې لپاره به ته خپل مور او پلار ولېږي ټیک ده چې عجیبه شرط کې خو وایي ته کلي ته راشه او مور او پلار دې راوله چې مونږ پښتانه خلک یو مونږ سره د واده خبرې وکړو رښتیا وایي که ته چې پردی لور خو سره واده کې نو مور پلار دې خبرې نه مور خو به زه رضا کوم پلار به مې څنګه رضا کوم هغه خوا ورته کړو چې په سته ناست یا سوټۍ ورته لاس کړي هغه به هم رضا شي سړیه داسې دونه ګرانه خبره نه خو نه ده خو د دې ځای نه کلي ته تلل دي او واپس راتلل دي نو بیا پاسه د اوبه زرو څخه چې زر ځو اوس بل چا له به یې ورکړي بیا به خوشحاله بس پرېږدي ده که نه راځه شاته وګوره ماما بیبي سره به خبره ته شروع کړې ښه او د بچل به شروع کړې څه نه ګورې بیبي مانځي چل وشي الله به خیر ودرېږه ماما بیبي خو ناسته ده خو دا شکر دی چې هغه بابا هم نشته راځه بیبي زما بچی راځئ کښېنئ که بیبي کښېنه د دې غریبانانو څه ژوند دي به دا لوګي دي نو په ښار کې دا لوګي نه وي ښه ده بچی چې تاسو راغلی هغه رحیم کاکا نه دی چې اچالو سره ستا کویدن شوې وه هغې راغلي ویل چې دا واده زر تر زره وکړئ ښه ټیک ده ته څه وایې مورې واه زه به وسیله بله د رحیم کاکا لور سره واده کوم ته وګوره مامې رښتیا وایي که نه خورې زما نیازبین خورۍ اوس د کال روژه په مینټو ماتوي مورې دا سینګور به در راولم دا سینګور
چې د نیستې د سپیاړه د چولي د پجګې د اسوا بابا د چارپري خلک به ټول تماشو راځي. خو بچي موږ رحیم کاکا سره دی جبه کړې ده. مورې د هغې نه به دې خپله ژبه واپس والې ټول عمر به ګونګی ګرځې څه. ما ته وګوره مورې اوس ستا زوی ډېر اوچت سړی شو په کچه ټېشن خو چا سره خبرې هم نه کوي. ما ته وګوره زه او ماما خو مې تاسو پسې راغلي وو ښار کې راته سیټ صاحب ویلې زما سخر سیټ دی ډېر لوی سیټ دی. هغه ما ته ویل چې لاړ شه مور او پلار دې راوله چې موږ سره د رښتې خبرې وکړو. موږ خو تاسو پسې راغلي تاسو د حاجي ځان سره ښار ته بوځو ته به ځان د هغه د اختر جامې واچوې نوې جوړه به واچوې ګورې په دې کې راته لاړه نږدې شریا پښتون یوه ژبه ما رحیم سره جمع کړې ده که ستا واده کېږي نو رحیم نور سره به کېږي. خداجي غلی شه پاتې شو د ښار د تو خبره که تا هغه جینۍ سره واده کول غواړې نو زه پکې نه یم. لالاجي که ته پکې نه نو موږ خو پکې یو که نه. که تاسو پکې نو تاسو پېښې زه پکې نه یم. خداجي ستا په قسمت کې د دې ګروجې شته نه مه اوسه پکې راځه مامې راځه. هلو هلو منیجر صاحب تا سره چې کوم سړی په دفتر کې دی هغه سره ټول جعلي سرټیفیکټونه دي او تا سره فراډ کړی دی. سر تاسو راغوښتي وو ځه ستا نوکري ختمه شوه. ښه ولجي نه زما نوکري څنګه ختمه شوه ما خو لا شروع کړې ده لا خو میاشته نه ده پوره شوې جي. ډېرې خبرې مه کوه خو چې مې درته وویلې نوکري دې ختمه شوه نو ځه. په ارام خبرې کوه دا ته جوړدا پته نشته چې څوک یم. دا څوک ته بچي ته چپ غلی دا دوه سېټان چې خبره کوي نو د غریب سړي هېڅ کار نشته چې ما سره ودانګي. وایي غلی شه دا زموږ سید عمران غمخور دی. څه دا غمخور نه دا رامخور دی. که دې سیټ وی نو ده به د خپلې خېټې علاج کړی وی. او ما ته وګوره ته به ما څه د نوکرۍ نه وباسې زه دې د خپلې مالکۍ نه وباسم. هفته پس راځي بیا زه له نوکري درکړمه. نیک ساز شوې دا والا وګو دا خط د چا دی؟ دا زما هغه مالي رور دی ښار کې نه اوسېږي. څه لیکلي دي خط کې؟ لورې واده دی موږ هم ښار ته غوښتي وو. ښه بیا خو به موږ ضرور ځو. خلیشه کله تلو غم کې او ما د هغه سره په اخبار همکاري ختمه کړې که بیا دپاره راغلو په خوله واغسته چې دا ژبه نه پرېږدم. سوچ سیټ صاحب سوچ مې کولو چې د لور واده مې په سر راغو اخر څه به کېږي. نه خیر ګوره غونچه ګله لور خو د ورکړې شی دی که نه ګوره ګوره او تا له خدای دې خو زوم درکړی دی. بېشکه دې کې شک نشته چې ارباب ډېر خالق دی خو ګوره غونچه ګله ګوره خو مو وپګنې ګورې ستا لور چې کومه ده نو هغه زما هم لور ده د خیره ده. نو ګوره د واده ټول انتظامات به زه کوم او واده به ته زموږ په بنګله کې کوې ګورې ښه. سیټ صاحب تا ټول عمر په ما باندې ډېر احسانونه کړي دي. خدای دې تا له ډېر ژوند درکړي خدای دې تا له ډېر ژوند درکړي. غونچه ګله ګوره داسې خبرې به نه کوې که نه ته خو زما ورور یې که نه غونچه ګله
دا تاسو ما نه مخ پلې واړو ماسي طبیعت مې دي ما ته وګوره ته مو د شاو زم بار زموږ د فکر सके साए में हर सजाना ना राज राज जाना ना समा कुल जाना ना समा सके साए में हर सजाना ना गदी दुनिया दुनिया रस्म न प्रेगा लास्ते समा पलास के केदा हो लास्ते समा पलास के केदा Zama palas ke keda خو بچې ما ته پته ده ته به خفه چې ستا نوکري لاړه خو ته غم مه کوه الله به خیر کړي زه به نن سېټې سره ستا خبره وکړم
چې تاله په خپل کور کې نوکري درکړي. بچې غریبي ده څه خو به کوې که نه. راځه چې تا خپل سیر سره ویلو کړه. راځه بچې راځه راځه. دا نبیله شیخ خانجي دا بېګاره څه په خیر ده خیره. شیخ خانجي او دړی میان به راوړم. دا دغه دومره د شي پکې ښه او میان ولې ګرم هم دي ښه. دا شلګو کې که نه چې پوره دړی ګوپي وپوخي ښه او یو پټپوس به پکې واچې. ډېره ښه ده خانجي. ودرېږه شیخ خانجي پوز زیاتې ښه وچیتاکی به پکې واچې ښه. ښه ده خانجي ډېره ښه. پټپوس ګورې ګرم یې ښه. منیزله دا وګوره بیا په خیبر بازار کې دماکه شوې ده ښه. دا وګوره ټول ګاډي پکې پوټې دي. سیټ صاحب د اخبار ته اوږده نیولی دی. دا داسې سیده ونیسه. دا چې په دنیا کې هوښیار دي کمکل هوښیار او که نه نو ګورې نه دا سیده اخبار خو هر سړی په راوړی شي خو چې څوک دا الټه اخبار په راوړي که نه هغه ولې نري نري. منیزله جي خانجي ته به داسې کار وکړې که نه چې ماله به د خېشکو نسوار راوړې ښه ګورې د بنو نسوار لره شونه سولي پای کې چونه ګورې لري ښه. لاشه زه ورشم زه ګورې السلام علیکم خانجي. وعلیکم السلام غونجه ګله په خیر حالې. خیر اوسې دي خانجي. لمې ډېره وړه ده خو خبره پرې ډېره غټه. شکر دی خو دې غټه ده مړه خبره پرې کوه. خانجي تاسو په ما باندې مخکې نه ډېر احسانونه دي خو یو احسان را باندې بل وکړه. وایه غونجه ګله سکول دي. زما د زونګې دی دله په دې خپل کور کې نوکري ورکوي. غونجه ګله چې ستا زونګې دی نو د خیره شکر دی زمونږ هم زونګې دی. یا لکه سبا د خیر ډیوټۍ ته راځه. دغه ته ما چېرته لیدلې ها؟ او جي ما هم تاسو چېرته لیدلي یې جي. ستاسو ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني خانجي. السلام علیکم. یا لکه دغه ته ما چېرته لیدلې ها؟ دې په غوږ کې دې لیدلی هېرېږي م دې نه. چې دی ما چېرته لیدلی و خو دا لوی بازار یې چېرته به مې لیدلی نو. تباه که ګجرا غلطه مشوره دې راکړې وه. موږ ښار ته به لاړ شو نو ستا په شان کروڑپتیان به شو. دلته رنګ هغه شتو پیسو نه موت وی 100 روپۍ خو هم کلي کې پیدا کولې ځان له. کلی څومره بابا څه ځان سره لګې یار؟ څه به لګي او څه خبرې به ځان سره کوم چړیا خو بس یار څه سوچ مې کړی او دا څه راسره وشو. ما خو ویل چې زه به د دې بنګلې مالک یم په هغه بنګله کې نوکر یم. دا داسې جوړ شو ما زه خو زه بس ودرېږه ویې وویل نور څه کوه داسې خلک صفایي کوي د صفایي چل نه درکړي تنخوا پسې به راشي. دا جي هغه دته د صفایي چل خو دا ټول نشي پاکولی دی. چپ خلک شه ما هر څه واورېدل. ما ته پته ولګېده چې د دې بنګلې کروڑپتي مالک نه یو معمولي نوکر یې معمولي نوکر و ظالمه تا د دولت دپاره دومره کچه کار وکړو. تا ته پته نشته چې سړی په دولت نه په
انسانیت سره کېږي په انسانیت ځه چې ځو ښځې ځه چې زما زوی ځه چې ځو مخکې شه بېبې مخکې شه دلبره وایه پلوشې زه څومره خوش قسمت یم چې ستا غوندې جانان مې په نصیب شو د یو زړګي نه بل ته لار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدي شمه دا زما خوش نصیبي ده چې ما ته ته میلاو شو نو بیا دعا کوه چې زموږ دواړو واده په خیر خیریت سره وشي او موږ دواړه همیش دپاره یو شو دا غونډه ګله استاغه زمکه نخله دی هغه بابه هغه چرته ده سیټ صاحب کوم دلته دی
په کلي کې زما غوندې یو خوار انسان وي بیا ته ښار ته راغلې دې ښار کې ته کروڑپتی شوې نه کروڑپتی شو د هغې نه پسې کلي ته راغلې نو څومره ټیس ټپاس کې به ته ګرځېدې بیا زمونږ په زړه کې هم دا ارمان رانو ستا په مشوره زه دې ښار ته راغلی هم تا راته ویلي وو که نه ویل چې ښار ته راشه نو ته کروڑپتی زه راغلم یاره خو ډېره دې ښار رڼاګانې څومره وي ټول ته زه خو د ښار د دې خلکو په دې باسي خندا باندې غرض شوم ټول دروغ دي مړه خو یاره قسم دې کلی دې ډېر ښه ما چې با کوم ځای کار کولو تا زما نیک ته ټلیفون کړی او تا ورته ویلي چې د ده چې څومره دا سندونه دي دا ټول دروغ دي تا ورته ویلي که نه تا که نه او زما د کلي که نه او د تدبیرانو کار دې راسره وکړو ټول دې زما خلاف کړو ټولو ته دې بد وویلې چې څه مالداره نه شم زمړه ستا د دې ښار نه ما دا هلکه دی چې په یوه ټای کې ناست یم او ځان له د کټو سودا وړو دا ما ته ورسېږي دی ما څه ښه ځوان دی ته راپاڅېږې خوا ستا ماته لاسونه اوږده دي ستا ما لښپې اوږدې دي ته ما نه څه ښه ځوان یې نو بیا بس زه درته دا ښار پرېږدم وربجر دا ښار دې اوس تاسو مبارکه شي یاره زما نه لاړ شي زما نه لاړ شي دا دې ښار کې اوسمه که ما کلی ښه دی مخونه ولې پړ شوي دي یاره دا جي زه خو موجود چلی یم ما مې نه نیم خبر ښه زه به دې خبر کړم وایه که نه چېرته دغه زما کروڑپتی انګور ځان سره م رانه وسته کروڑپتی خو لاړه دوزپتي شو که نه دا جي هسې راوستل ځان سره خو بس دا کلي یار لږه کچه ده نو مایل څه پیسې غریبه به اوس دغه کېږي او بس مورې بخیر علي زویه یوازې رالې ناوې چېرته ده هغه به امې راوسته خو مور یې هغه پرون والا کباب وړي نو بس د هغې طبیعت خراب شو الټی پې لګېدلې او ما رانه وسته کباب بچیه کباب ستا پلار ټول عمر د غیرت ژوند تېر کړی دی او ته خو زما زوی دا دومره غټه بې غیرتي څنګه وکړله چې خپله ښځه دې ښار کې پرېښوه او ته دلته کې یوازې راغې هغه روز خو موږ درسره نون کړې خو نن به درسره ځو او خپله انګور به دې کور ته راولو غمونه مه کوه ماما او مامي رسېدلې ته پرېږده او ما ته وګوره هلته چې لاړه شو ګوره هغه غټ کور دی
اصل تاسو څوک کو غواړي تاسو څوک نه دی ګورئ هغه د بروټه کوي او کنه هغه به تاسو وخت یو دلته خلک ورنه ټکي کونډې ته لاس کې ګورئ دا ډلې اوس به راشي څوک بخیر السلام علیکم څنګه یو هغه مالي بابا کوم شته مالي بابا کو راځي راته کلو او هغه مخه مخه د بنگلاديش بس صبر کا الله نه خیر غواړم کا اوه هر باب وګورو ګوره ضرور برادي ها منګه مات شو او کمات نشو خود درځه لاړو اوس کار باپ راځي او کنه راځي خو ما د پښتو پسپیل ساده تور دا خو لګولو کنه بیمانه شوی زما ستا هیڅ ګیله نشته راځه بچې ستا ناوې اوس هم په سره جوړه کې ستا انتظار کوي راځه بچې راځه सब बदौलत न दे रहमाना बुत को झूठ सी दस रोजरो इंसान न दे पैसों को दलाल खीरे न बड़ा डंडा सरा और सबा मा सरा सोची द दौलत की रस्सी वरी करी और बख्तर खुदे बाने भरोसा नहीं न रत्ता पशाती सस्ताना ज्यादा गरीबम तवल्लु करूं और नंस दमाग पर शल्लो करान कर दी उजट कदा दौलत और छोड़ा कदा ले दुनिया बस मामा जी बस बस नूर में वो अलामत है स्ताशु दा नजर रख परी होते हूँ हसीना चिनन दखपल नजर न प्रियुज़ माता एहसास हो मामा जी जब दौलत इस शैनत है कबड्डी दुनिया की सदी रागख पर रिश्ते
خپله وینه ده. ماما جي ما معاف کا که چېرې نن تا زه معاف نه کړمه نو زه به ټولې عمر دا خپل ځان چېرې معاف نه کړم چېرې معاف نه کړم. माफ है दादाजी। د سهار رخصه چې ماخام کور ته راشي نو هغې ته رخصه نه وي. معاف ہے दादाजी. زموږ د غیره کم نه لورې دا هر څه خو ما دې لپاره کول چې دته احساس پیدا شي او بیا چې تا معاف کړ لورې نو ما بخښلی دی ما بخښلی دی. تاسو خو دې ګورئ خدای دواړه وبخښي خو زه تا ډنګه ټیچه جوړه کړې چې وریجې وخورو کونډې هم کله سپورې دي.